د میدان وردګو ټوپ دښتې د پولیسو روزنیز او ښوونیز مرکز چې د اسیا په کچه دوهم ستر روزنیز مرکز دی یو ځل بیا ترې 1504 تنه اسلامي پولیس له 2 میاشتنیو پوځي عقیدتي او مسلکي زده کړو وروسته فارغ او بریالیکونه ورکړل شول. زه د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. په جریان د 2 میاشتو کې دوی عقیدوي اسلامي زده کړې ترسره کړې. د تاکتیک د پولیس یعنی د هغه ځانګړ وړتیاو چې دوی په وجود کې پیدا کیږي په دندو لپاره هغه نه استفاده وکړه. موږ درسونه ورته ورکړل. همداراز د عملیاتو پولیسو د ځانګړو عملیاتو د پولیسو هغه ارزښتونه لاسته راوړلو لپاره چې دوی کوم عملیات ترسره کوي په راتلونکو دندو کې هغه هم زده کړل. كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. امارت اسلامي چې تاسو روزلي د امت مسلمه دي خدمت لپاره روزلي او ورسېبه دغه صبر ترحم کوي هغه ځورېدلي دي هغه دردېدلي دي نن به پر صاحب باندې سترګې یخي الحمدلله دې حمد ادا کوو. فارغ شوی پولیس خپل فراغت خوښ وو او وایي د خپل وطن خلکو او دین ساتنه به په پوره صداقت او ایمانداري ترسره کوي. هغوی له خلکو هم وغوښتل چې په ټولنیز نظم کې ورسره مرسته وکړي. خلکو ته همدغه پیغام ده چې انشاءالله موږ به خدمت کوو اول په اول کې د الله د رضا لپاره او دوی دې انشاءالله موږ سره مرسته او کومک او امداد وکړي. دوی په لاس چې موږ سره دوی هم مرسته او کومک انشاءالله موږ آباد یو. د ویلو ده چې له یاد ښوونیز او روزنیز مرکز څخه تر دې وړاندې هم 612 تنه اسلامي پولیس فارغ او دا مهال د هیواد په مختلفو برخو کې د وطن د سنګرونو ساتنه کوي.